سیوان واره سیوان واره سیوانو سنډا دا داجي مړه داجي نو تا ما پسې څه کول خو تا به چېرته بل کار کوو ځکه دا خو په یو تنخوا دواړه کار کوو که نه زویه ته ساده سړی تا خلکه دوکه کوي که نه چې زه سره سپینه جامه ګرځم خلکه به چې دا ورسره دی ورسره دلته هر څه اخلي او دوکه کول دې رانه نه شي یاره د ریړې والا او دوکه کول داجي والله ساده سړی زه بس پرېږدی نو راځه سیوان سیوان راځئ لکه سیوان سیوان او دا تازه سیوان دا سره سیوان راوړی دی ګوتې په 1.5 زر ګوتې په 1.5 زر راوړی تازه سیوان تازه سیوان تازه راځئ روکي دا سیوان ګوتې په څو ده دا مونږ چې ځان نه دې مرو کې دا ګلې را پیدا کړې نو ته کوڼې ته دا خبرې نه اورې چې تازه سیوانو ګوتې په 1.5 زر دا تا نه اورېدلو صرف تپوس هم نه نو کوم ته خلکو سپېږمو ته وردانګ یار نه سړی خو را کوره لکه چې په جنګ راوتېرې مونږ سره جنګ ونه لګوي په 1.5 زر ګوتې دا واده په 1.5 زر روکي لکه ګزاره پکې نه کې نه نو روکې دې کې دونه څه نه که نه یا به هم پکې یو 60 روپۍ یا به پکې یو 15 روپۍ به هم پکې او دې کې زمونږ دونه څه نه ښه ښځه دا واله خو ډېر ګران پوه شې یار دا غټ شاپر واله ښه دغه واله دغه ښه شاپر دی ځه زه بس بچي به دې م راته دوا کوي داسې شاپر مې ماما درکړه که نه چې ته به پې کال وروسته هم خوشحال یې ځه ګوره خراب خو پکې نشته نه 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 خراب پکې نشته ښه واو راوړې راوړې سیوان راوړې سیوان راوړې راځې 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 تازه سیوانه دی تازه سیوان تازه سیوانه کابلی سیوان شاپر پزر شاپر پزر کابل والا سیوان شاپر پزر 100 روپیا شاپر زر کابل والا سیوان شاپر پزر 100 روپیا شاپر زر 100 روپیا شاپر دغه بل ظالم خو ماله په 1.5 زر راکړ واه وایه راوړه ماما شاپر پزر د سیوان شاپر پزر 100 روپیا شاپر بل ظالم خو ماله په 1.5 زر راکړ او ته په زر خرڅې دا ولې یاره با ما مونږ د وړو یعنې هغه پکې ځان نه ګاډې علي دا خبره بالکل ټیک ده زه ورځم خپلې پیسې ته رالم او ډېر ظالم سړی دی یار تازه سیوان راوړې 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 دا به مې یله که د خدای مسلمانه هلته په 100 روپۍ را او تېره په 1.5 زر راکړې ولې نو دې ته هم ګوره که نه ټول سقا دي که نه تاله ما کوم ته سیوانو ته وګوره د دې نه ښه سیوان دي خو دا رګاډو والا نه دي دا بدنیته دي کله یو وي ما ته یې راکړه دا ته وانه دا ته وانه دا تاسو څه کوئ تاسو نه تاسو مړه پیسې راکړه مړه نه دا چې لانجه وکړم نو بیا خلک ویي دا ګاډۍ والا مړه لانجه زه تاسو هسې ګرځم تاسو ځان شرمولې ځان نو مشر سړی دی دا جي چې اوس پې راباندې کړم ورې ریډې خو له سمه خوځه وګورئ مړه ځه ته وړه چې ځه ځګري قسم په خدای په 2 کسې روسم وایي درم بیله کوو ښه انسانیت دی درکې مړه ښه انسانیت دی ته وګوره ته دې سیوان وګوره تا منځ کې پکې څه ګیر کړي دی ته وګوره نو دا که هغه یوړل نو سار له به ته خیرې کوي اول ته ما په 1.5 زر ګوتې خرڅوله تا وله دلته په 1000 ورکړې ورته چې هغه ظالم دی تا کې مړه ښه انسانیت دی یاره مړه یو شان بازار چلوي مړه ستاسو د لاسه خو ته بازار وشرمېدم ولې وروره څه چل دی کې سم دم سر سیوان دي که ته ورته وګوره دا هم خلکه خوري دا هم خلکه خوري نو ته بیا خود خورې چې ستا سیوان دي دا کړې زما غوندې سړي له ورکړل په چک کې به تې پکې غاښونه پاتې شوي دا خو دونه کلک کاڼې دی مړه هسې مونږ ته دې رانجې جوړې کړې وي وخه مړه زموږ په رزق کې لټي غواړي مړه ته پرېږده مړه ته پرېږده دا یار وروره والو دې راته څه کار دی زموږ په رزق کې ډټې غواړي سړی بوته ما لجې سې ورکوم تاله څه پرېږده مړه چې نیټې کولې بازار ته مه راځه مړه تو کار نه کوي بیا بازار ته مه راځه مړه دې هر کوله سې ورکو کیمرا رول اکشن دا څه دي وروره دا څه دي دا خو لکه کارغان چې په خشاک کې وخري دا ته څه کوې یو ډاکټر صاحب دا هغه شاهرخ خان پاټ دی که چې هغه لاسونه داسې کولو کي نو که د دې نه شاهرخ خان خبر شو د دې نه به غټه لانجه سازه شي درته چا وي چې دا شاهرخ پرېږده ته شاهرخ خان پرېږده خپل کار وکړه خپل ځان کې څه کارکردګي پیدا کړه شاهرخ خان پرېږده ښځه ټیک دی جي تاسو رول واخلئ شابې ټیک ته خله ګرمۍ نه مه وجنه په یو ریل کې بس کار ختم کا کیمرا سټارټ ایکشن
یاره دا خیرو لرې کول غواړي ښه پره چېرته د پالي جټیک دی که خدای خبر دا ته څه کوې یاره که دلته به یې د سر رګ وشلېږي مونږ له کار مه ګوره دا ته څه کوې او څه نه کوې یار دا ته څه کوې یاره ډایرکټر صاحب زه خو خپل ښه کوشش کوم دا څنګه کوشش دی اوس په ځان باندې ملا ماته کې مړه مونږ له غم مه ګوره که نه که نه یې شي کولی بس مه کوه یار ډایرکټر صاحب د ده په ځای پکې ما واله ما زه تا به پکې وایم خو 200 روپۍ ورځ به دي ښه او د ویلنۍ پاټ په در کومه د ویلنۍ په پاټ څه کې سم د خیروتوب پاټ راکړه چې مزه وکړي مزه نو روکي اصل کې د خیروتوب تا کې څه شته دی نه که نه ځکه د ویلنۍ پاټ در کومه یاره څه ساده سړی دی شیری دی همداسې پرېښي دی او پته نه لګي چې ته کوم ځای کې ګرځې ولې کیسریا څه لکه د لیونو ځان سره لګیا یې ماړه شارقیه دا عجیب عجیبه سړی دی هلته یې چیرې پرېښي دی او پته نه لګي چې کوم خوا تللی دی دا خو نن سبا زمانه ګډوډه ده غله ډېر دي ما یې څوک یې پټه نه کي هغه خو ما وختي ولیدو د پیروزي د بیټک کې ناست دی روټۍ خوري دا شوی یاره په ګېډه مړ دی که نه چې د کوره راته یو چینک چی وو او ورسې 15 پراټي ووالې خو پته نه لګي څه د ورګه ورځم ازم پې ورځم په موقع یې نیسمه الو زویا اچېړی مې بار تړلي دي هغه لږ سرول ته مې پرېږدي سریږي او زه دلته چا څه کار لرالمه غریبي ډېره زیاته ده دا خښتې سره بره ولمه زویا ډېره زیاته خښته ده او ډېره مزدوري به راکړي انشاءالله وزا دې د حاجي مام نه ځان راوړسو که نه خښته ډېره ده زه یم یو څو خښتې بس زه بره ولم خوښه دې نه ده